حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله مبارک دا یو لوی ولی الله او بزرګ انسان تیر شوی دی مخکې، د انتهایی لوی بزرګ او ولی دی. د اوله کې بادشاه د هدایت علماء کرام عجیب واقع ذکر کوي. علماء کرام فرمایي د یو ورځ په خپل محل کې په تخت باندې ویده و، چې په تخت باندې ویده و، د چت د پاسه د کوټې د چت د پاسه د پخو ټپاره یو څوک چې په چت باندې ګرځي لاندې معلومات کوي چې برسه شته. نو د چې وکتل ګوري یو سړی دی، یو دهقان غوندې، یو داسې سړی دی، شپونکی غوندې سړی دی. نو دا یې راوغوښتل چې والکه دلته څه شی کې د باچا په محل کې د چت د پاسه دلته ولې ګرځي په دې نیمه شپه باندې؟ نو هغه ورته وویل هغه سړي چې باچا صاحب ته خبر نه وي، نه وایي زه شپونکی یم که نه او ما نه اوښ ورک شوی د خپل اوښ ګورم. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله انتهایی زیات حیرانه شو چې ته لیونی، دا خو د باچا محل دی، د باچا په محل کې اوښ څه کوي؟ لاړ شه چېرته دشته کې وګوره، په کوڅو کې وګوره، ته راغلی د باچا په محل کې هغه د چت د پاسه اوښ ګورې. نو دغه سړي ورته ویل چې د باچا په محل کې چې ښایسته بنګله وي او د چت د پاسه اوښ نه پیدا کېږي؟ وایي نه دا خو بعیده ده، دلته اوښ چېرته پیدا کېږي؟ و چې څنګه د باچا په محل کې اوښ نه پیدا کېږي، ای ابراهیم ابن ادهمه دغسې ته د بادشاه په محل کې الله جل جلاله هم نشي پیدا کولی. که ته غواړې الله ته ورسېږې نو دا بادشاهي مادشاهیانې به پرېږدې او فقیري به غوره کوي، زی به دشتو او بیابانو ته هغلته به ګرځي او د الله تعالی یوازې الله تعالی ته به ځان فارغ کوي، د دې دنیا او د دې عیش او عشرت نه به ځان وباسي، بیا به الله تعالی لاسته راوړي. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله پوه شو چې او دا څومره ژوره خبره راته وکړله. نو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله چې دی که نه روان شو، چاته یې څه ونه ویل، بادشاهي ټوله ترک کړله، پرېښودله. یو یې ځان سره جام واغوستلو، یو یې ځان سره بالښ واغوستلو چې د کله چېرته ویده کېږم نو دا بالښ به سر ته ږدم، او که چېرته اوبو ته اړتیا شوه نو په دې جام کې به اوبه څښمه. بس روان شو. چې څه مزل یې وکړو، یو سړی دی، یو شپونکی غوندې دی، نو ګډې او بیزې سره یې دی ورته ویده دی، خو داسې کار یې کړی چې بالښ نشته او د خپله سنګله یې د خپل سر ته ایښې ده او ویده دی. نو د ابراهیم ابن ادهم رحم الله ځان سره سوچ وکړو چې زه په بالښ څه کومه؟ دې سړي ته وګوره ښایسته یې ځان د سر لاندې خپله سنګله ایښې ده او ویده دی په ارامه، دې د غم او خفګان ورسره نشته. د بالښ یې ایسته خطا کړو، وایي زه هم چې کله ویده کېږم د خپله سنګل به سر ته ږدمه، خو چې لږ مخکې مزل یې وکړو، یو سړی دی د سیند په غاړه ناست دی، په لپه باندې اوبه څښي. نو ده وکتل چې ما ته د جام ته څه ضرورت دی چې زه په جام کې اوبه څښم؟ هغه الله تعالی ښایسته لاسونه ورکړي دي او په لاسونو اوبه څښي، دې نه بعد به زه هم په لاسونو اوبه څښم. هغه جام یې لرې کړو، خطا یې کړو. بیا چې څه مزل کولو، دی لاړو په ځنګل کې هغلته اوسېدلو او د الله تعالی عبادت به یې کړو. یو جونګړه وه او د ځنګل خواته سیند بهېدلو، د هغې په غاړه به ناست او دومره ډېر ذاکر انسان ترېنه جوړ شو، دی به شپه ورځ په ژړا به و، په ذکر او اذکار او په تلاوتونو به لګیا و. بیا دی د سمندر په غاړه باندې یو ورځ ناست و، هلته چې کوم سیند بهېدو د هغې په غاړه باندې ناست و. بیا ورته یو سړی راغی، د بادشاهي د رعیت یو سړی ورته راغی، ورته ویل چې ته ابراهیم ابن ادهم نه یې؟ وایي یمه که نه. وایي بادشاهي دې ولې ترک کړې ده؟ بادشاهي دې ولې پرې راغلی؟ دلته د فقیرۍ جامه دې اغوستې ده او خوار او زار دلته ناست یې. هغه ورته ویل چې نه ما بادشاهي نه ده پرېښې. وایي پرېښې دې، زه ګورم که نه. وایي مخکې مې بادشاهي کوله په انسانانو باندې، اوس زه بادشاهي کومه د سمندر په خلکو باندې. هغه ورته د دې څه مطلب؟ هغه ورته مطلب دا دی چې ما د الله جل جلاله دومره عبادت کړی چې دا څومره خلک دي او د انسانان دي که حیوانات دي که د هر څه دي، الله تعالی ماته تابع کړي دي. په دې سمندر کې چې څومره مایان دي الله تعالی ټول ماته تابع کړي دي. وایي ښه ډېره ښه ده. وایي ته ماته یو څه وښیه د خپل د حکومت د خپلې بادشاهي او نظاره خو راته ماته وښیه. سړي ورته ویل وایي ښه ډېره ښه ده. نو یو ستنه یې ترېنه واخیستله، دغه سړي نه یې ستنه واخیستله او په سیند کې واچوله. کله چې په سیند کې واچوله، وایي ته ورته اوس ګوره، اواز یې وکړو مایانو ته، ای مایانو زما هغه ستنه راوباسئ، کومه ستنه مې چې در واچوله. نو هغه څومره مایان چې په سمندر کې وو، په سیند کې وو، هغوی ټولو یو د سرو زرو ستن په لاس کې په خوله کې نیولې وه او دې ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ته یې راوړله. نو دغه ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته دا ستنه زما نه ده پکار، دا سرو زرو، دا واپس دننه کوي. ما چې کومه ستن در اچولې هماغه راوړی. بل مایه راغی، کومه ستنه چې ور اچولې هغه یې ورته راوړل. نو هغه چې وکتل چې او دا خو واقعي د الله جل جلاله دومره طاعت او عبادت کړی په الله تعالی، دومره ځان ګران کړی دی چې ټول مخلوقات او حیوانات او نباتات او مایان د تابعدار شوي دي. مونږ ته استادان ویل که چېرته مو ځان الله ته تسلیم کو، غاړه مو الله ته کېښوده، څومره مخلوقات چې دي دا به الله جل جلاله ټول تاسو ته تسلیم کړي.